زه د مړه وای چې دوی په ګډه مړه کړي وای. زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي. السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو تاسو به وایي چې کاروان څنګه په دغه لغ پټي کې روانه ده، ته جالبه به وي که نه؟ دا ویډیو موږ سره وګورئ او تر نورو خلکو یې ورسوئ. زموږ یوه بیچاره مور چې خپل غیرت یې له لاسه نه دی ورکړی، راوتلي د لو کوي خو خپل کوچني ماشومانو ته رزق پیدا کوي. راځئ چې دغه غیرتي مور خبرې واورو چې د ژوند څنګه تېرېږي. مور دی وي نه غواړم محل او ماړی نه غواړم. السلام علیکم مورې. څه وله مورې، ستړې مه شې؟ خدای دې مات شه، خدای دې مات شه مورې. مورې بیخي ډېر لاو دې کړی دی دا خو. دغه بهترینه رسنوالی دی خو دغه ویړ کې لږ کې فشار سره وکړئ تا چې د چسته دی دغه فشار سره وکړه. مورې ته څه مشکل لرې، څه ستونزې لرې؟ نو دغه کې چشتي کې اوبه د دغه ګردې به زخم دی. مېره د ډاکټر واسر کې نه دی. لوس ته وینې کړی دی که نه مورې؟ ته خو لوس ته وینې شوی دی دا ویلې دغه نه بچېرې که خوښ شوی و ملګېدلی وي دم لوس پرې کړی و دغه ګوته دغه لږ نه والېده وینه دغه نه والېدې کومه خبره غوټه خلینه دا دې بچی دی؟ دا بچی وروڼه دې چېرې نور وروڼه دې شته؟ چېرته دي؟ وړیکی دغه نه بل دی ته نه وړیکی بل شته؟ یوی دغه نه سترکی دی ته نه ستر چېرته دی؟ ستر به په هغه کې دی په ګډۍ کې بځي هغه ته والو ته څه نه وي منډۍ ته منډۍ ته ګډۍ بځي؟ ګډۍ به ولي دا ګډۍ به ولي چې هغه ته به یا چې شاید ترغوښمه خو نه ده دا دوی دغه دوه ورځې دغه اتم هغه منجمکر کړي دي دا دوه ورځې مې داسې وښیو کور کې چیرې لرئ اوس تاسې؟ په کور کې مې وزر دي دومره شاید قرآن کې چې دا درجه تېره شوه ساید لا بلاول ته سړی و یقدام رستر سره وکړه چې بجیر ته وکړه ته مې یوه کیڼ د بجیر ته کړې وه دام په د درجه کې خوړه نه روژه کې شی خوړه عید کې مې شی وخوړه په عید کې دغه لکې مې رابون شه دوه جمعه وریژې پیلوي وریژې وکړې بیا مو دغه خلخانې ته پخې درې بانجان پسې لګېلي وي یوه پیله غوړي پسې لګېلي دا که مې بیا پخې کړه اوس دې ژوند سره د مورې اوس چې لرې په کور کې اوس دا درته ووایي چې پنځمه ورځ به دی چې په کور کې به دومره شیان وي چې دغه خلخانه به خوړلي وه چې دغه خلخانه دوی نه به درې د دوه منجمات عمر وړي دي د پخوم به زه خورم دومره پخه کړمه چې لا بله په ځینم سره وشي وړه ویړ کې جینه به دي خلخانه مورې دا خو دا د پسه په نیوله د پټه د پسه نیوله د پسه مانه هغه په درې مانه نیولی په درې مانه د لو کې دغه دا لو په درې مانه زه کوم خو ته خو مریضه یې لوسونه نه تورېږي دا څه رقم ده دا لو کې خو څه وکړم دا څه رقم غوړي خو نه دا خو نه غوړي زه دریم چې چی دي چې زه د په مړه شم چې د خلخانه خو به نه وي مړه لوګۍ تندې خیر دی مورې هر څه به سم شي تېره شوه دنیا نه تېره شوه رقدار مې تېره شوه چې ټول خفګان په هغه کر مې تېره شوه وارث به د خلخانه نه د مړه کړي چې موږ وارث د مړه کړي دو ګېډه کې دار پولیس دار د رخشان ویر کومه ځای دوی خوري زه د مړه وای چې دوی په ګېډه مړه کړي وای ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی وي زما تر سرې مور باران اوښکې له سترګو نه تللې خپله یې د غیرت نور راخیستی دی پښتانه یم اوس بیا یلوله نه شم ته دغه ته مې هیله وه چې کېږه دا خلخانه به م پکې لو کوي خو سوال نه کوي دومره غیرتي میندې موږ لرو د موږ میندو هم داسې لوونه کړي ډېر لوونه یې کړي دي د موږ میندو هم کړي دي در یم چې څه کوي چې موږ دغه اصول نه وي کړی پښتانه یې خلک پرې رخون دي وطن د پښتانه ډک ده زه چې ټول وکړم پرې رخون دي زه دغه درې مانې ته زم تړلی دی زه د ستړي وم دغه نه کې نسته نه شم په یټي دا کټکای مرته یې دغه دا کې ته کې نه دغه نه دا کټکای کې کټکی کې ته کې نه په یټي نه شم که نسته زه لا وکړم چې غالي به دا خلخانه په ګېډه مړه وای کوه خیر مورې دا به مړه شي دا به حتما مړه شي هغه مسافر وروڼه خوښیان لري چې ګوره څه غوښتنه په نه کوي مور د هغه د خپله ورته وایه زه چې شهر چې په مور په قسمت کې چې شی لیکلي وي څه له څه چې هم ته مقابل کړي دي زه چې شی مې ته څه روپۍ مقابل خیر دی مورې ته دې وښیې ماته یو هر څه به خدای سم کړي ډېره وړه خلخانه به د ډېره خدای له زموږ دوی په ګېډه مړه وای نوره به زه مړه وم خدای دې نه کړي مورې خدای دې اوږد عمر وکړي اوږه ته چې بس لري مورې اوږه ته
جلګه ته دغه بندوبست لرم چې دی نه به په ویړه په هغه کې روړي دي په منجمګۍ کې هغه کې به روړي دي ورته وي چې 2-3 کاله وکړو چې صابون وشي الله مې ربون دی چې زه د الله وکړم د خدای مې ربون دی د همدا هغه بندوبست به کړی دی تر وبه یخ جګ تېر ښځه نروړي دي پاپرې خوري دومره شاعر نه خدای نوم کې چې زیلګه ته پرې د ډاډه رژیم سره دوی خدای له بوای دوی له بوای کینډي بیرتر ولا غلې زمنا بیرتر ولا څو نفر فامیل په کور کې موري نو یې څو نفر لري هغه 15 جنا دي 15 جنا دي درې ویډ کې یو دینه کشته ده یو دینه مشته ده یو داغه ده نه مشته ده ګډای دي چې په ورځي بوجاینو شو کبړای ساړي وچ نر کاواله چې تا به چې زید ته وړای شو بیا وی ته وړي واپس ضرورت نه قدرمنونکو زما دغه دردمن مور کې څه تاسو واوریدله دغه پټه چې تاسو ګورئ دغه لب چې د کړی ده دا درې منه چې افغانۍ من 2 کیلو ده یعنی 21 کیلو راځي دا دغه ریبي مور دغه څومره وخت ونیو دغه ریبلو پرون مسکینه دا د کړی دی ماشاءالله څه متا کړی و موري دا وزرګي الګ یا غوړ کې سره دا غیرت د موري هغه غیرت چې موږ تاسو لرو هغه واجب ته موږ پټه توري بلای دی موري زما غیرتی مور نن تاسو لسنیوي ته ضرورت لري زما غیرتی مور چې خپل غیرت له لاس نه ور کړی دغه سیمرګان موږ هم لري د موږ مرګانو هم په خوا وخت کې لونه کړی دي داسې کارونه یې کړی دي خو زما مور نن د مجبورۍ نه پردي غنم ریوي دا خپل غنم نه دي دا د پردي غنم دي پردي غنم ریوي خو دغه ماشومان د دغه مور نه رزق غواړي دغه مور د دوی درد نشي زغملی خپله مریضه ګردۍ مشکل لري په داسې حالت کې دا چې اوس سا جګه ده راځئ چې په ګډه د دغه مور لاسنیوی او دغه لونه یې خلاص کړو مورې بیا هم څه غوښتنه لري خلک څه درڅه وکړي مورې څه غواړي خلکو نه وزرګیا چې شایم روکړل زه یې الله اله لرم تاسې اله لرم چې شایم ته تاسو تر لسو ته زه غواړم خالي چې مو د خلخونه مړه شي مو چې د خلخونه په ګډه مړه شي وچه مړی ته ورسېږي وچه مړی پروندې ما نه غواړم زمینه نه غواړم شینه علي چې په ګډه مړه شي پولیس کې ور کوم چې مړه نه شي وکوږي چې زموږ نه یې مړه زه نه خورم دوی ته ور کوم چې دا لیدې ته کوم چې نه قرآن ته کوي چې موږ ورزر دغه ژبه ته نه ور وړي دوی ته به ور کړه دوی و پاړه نه پاړه ته چې دوی ته ما د درېټ کاله مړی دوی نه دوا ویل کی انځل چې نه مو دا په مړه کاوه قدرمنو هیوادوالو که په رښتیا هم غواړئ چې ثواب اجر وګټئ تر ټولو بهترین ځای همدغه دی زما د دغې مور اوښکې چې تویوي دا نور هېڅ ستونزه نه لري فقط دغه ماشومان یې وږي دي دوی په ګېډې باندې نه دي ماړه خپله یې غیرت یې کړی خواري کوي مزدوري کوي مور خو دې باندې کله کېږي چې سړی مریض هم شي که زموږ او ستاسې میندې دغسې لو کوي او دغسې مریض وي هغه وخت به زما او ستا په زړه باندې څه تېرېږي راځئ چې دغه مور خپله مور وګڼو راځئ چې دغې مور اوښکې نور ونه ګورو او دغې مور شونو باندې خندا وګورو کومک ورسره وکړو د دغه بد وضعیت نه یې راوباسو دا خپرونه په همدې هیله پای ته رسوو چې بل ځل راځو زما دغه مور اوښکې نه بلکې خندا یې وګورئ او خوشحاله شي دې سره پوره موږ همکاري وکړو چې بیا اړ نه شي چې دغه لونه وکړو تر بیا ښې چارې او ښه وخت دا ویډیو حتما سره شیر کړئ تر څو به احساس ورونه دې مور سره کومک وکړو ژوند می په سر اور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور